د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ښار 75 کلن شامدار خان له ماشومتوب راهیسې د انسانانو او ژوو مجسمې جوړوي. د شامدار کورنۍ له زراعت سره تړلې ده او په دې کار کې غواوو او غویانو نقش ډیر مهم وي. له همدې کبله د ژوو مجسمې د هغه زړه ته ډیرې نږدې دي. د شامدار هندوانو ګاونډیانو د هغه په لاس جوړې شوې د غوا مجسمې مقدسې ګڼي، خو شامدار ډیر وروسته په دې وپوهېده. ما د یو هندو لپاره د غوا، غوایي او خوسي مجسمې جوړې کړې. نو هغه وویل چې تا خو زما لپاره ټوله کورنۍ جوړه کړه. ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا ستاسې خوښیږي؟ نو راته یې وویل چې پر موږ یې خرڅه کړه. ما ورته وویل زه خپل هنر نه پلورم، زه یې ځکه جوړوم چې موږ غواګانې او غویان لرو او شیدې مې هم خوښیږي. د دې کبله مې دا مجسمې جوړې کړي. د مجسمو جوړول شامدار ته خوښي او د زړه سکون ورکوي. هغه له دې څخه پیسې په لاس نه راوړي، خو د سید جمال په څېر ډېر کسان چې له هغه سره پیژني مجسمه سازۍ ته په ښه سترګه نه ګوري. شامدار وایي چې په خپل لاس د جوړو شوو مجسمو په لیدو هغه د خوښۍ احساس کوي. خاوره، د لرګي 2 کوچنۍ ټوټې او واښه، هغه بس له همدومره شیانو څخه یوه مجسمه جوړوي. هغه وایي چې په 3 بیلو برخو د انسان د څېرې په ویشلو سره یوه ښه مجسمه جوړېدلی شي. شامدار د خپلو مجسمو پر مخونو د خفګان، غم او خوښۍ او نارامۍ، موسکا او پریشانۍ احساسات پرته له کومې آلې او یا رنګونو په ډیر مهارت سره څرګندولی شي. نوموړي په ښکلو هنرونو، مجسمه سازۍ او یا هم په رسامۍ کې لوړې زده کړې نه دي کړې او نه هم په دې برخه کې کومه رسمي روزنه لیدلې. هغه وایي چې د مجسمو له لارې خپل پټ هنر نورو ته څرګندوي. جمال، کمال اور مال جو ہوتا ہے نا، یہ 3 چیزیں جو آدمی کے پاس ہوتا ہے. جمال یا ښایست، کمال او پیسه چې چا سره وي هغه ډیر شهرت مومي. زه خپله پر کمال تمرکز کوم. د کمال لپاره خواري، فکر او کار پکار وي. ښایست خو طبیعي شی دی او مال هم قدرت چاته ورکوي. قدرتی چیز ہوتا ہے اور مال بھی ویسے جو قدرت نے دی ہے وہ ہوتی ہے دیتا ہے نا. د شامدار خان د هنر پیژندګلوي همدا ده چې هغه د چا انتقاد او یا ستاینې ته په نه پاملرنې سره له 50 کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې خپل هنر په مخ وړي. خو هغه له سیمه ییزو چارواکو څخه ډېر شکایتونه لري چې حکومت هیڅ د هغه هنر ستایلی نه دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس جتنے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، زه تر دې 4 چنده ډېرې نورې مجسمې هم لرم او زه غواړم چې حکومت یې ساتنې په موخه یو ځای مشخص کړي څو زما نوم یاد وساتل شي. جگہ بنا دے تاکہ ہم اس کو منتقل کر کے حکومت پاکستان کو اور ہمارا نام کو بھی روشن ہو گئے. شامدار خان اوس د سند په دې برخه کې د خپل هنر د ستاینې پر ځای ځوان نسل ته د دې هنر انتقال ته لیواله دی، څو تر هغه وروسته په صوابۍ کې د مجسمې جوړونې دا هنر دوام ومومي.